محترم عصمت الله ورور پوښتنه کوي د کورونو سرایونو او دکانونو ګروي څه ډول صحیح کیږي په دې اړه که معلومات راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمه د ګروي مسله موږ ویلې ده، بیا هم درته وایو. ګروي یو دغه ده چې پر شرط کې دا زموږ خلک داسې ګروي کوي، نو دا بیخي معلوم مسله ده، ځکه صفیه به نه وایو، نو هغه دا ماشي به ذاتي شي په خبره په اجمال به انشاءالله سره خلاص شي. دا زموږ خلک داسې کوي، ستا دکان ما په ګرو درڅه واخیستې، لکه افغانۍ مې درکړلې، تر هر هغه وخت چې ته ماته لکه افغانۍ راکوې، ستا پر دکان زه مو ته ګټه اخلم، مو ته دا هر څه د کریې څه ماته معاف دي، وروسته به لکه متفره راکوې. دا په اسلام کې نشته، دا په اسلام کې سخت ناجایز دی، سخت ناروا دی. حتی دا رقم اصلي ګروي دا طرز ده چې ته مسکین بیچاره یې، اوس ماته 1,00,000 روپۍ ماته په قرض راکړه، زه دا درته وایم چې 1,00,000 روپۍ تا ته په قرض درکړم، په تا اعتماد نه لرم اشتیا راکړې، نو باره ته ماته دکان راکړې، په 15,000 افغانۍ دکان کریا دی، چې ماته دې راکړي بس دا دکان پر ما په کریا حساب دی، یا زه بل ته په کریا ورکوم، 15,000 شل میاشتې بعد ستا غاړه زما غاړه ووته، ماته رالې بېرته زه ستا غاړه ووته دکان زه درېله کوم، یعنې 1 روپۍ بیا نه درڅه غواړم. اصلي په اسلام کې ګروي دغه ته وایي. لیکن ګرانه محترمه دا زموږ طریقې اوس داسې نه دي ځان ته روا یم بولي. حتی که مشروط کې چې وایي زه فایده پراخه هم حرام دی، که مشروط نه کې په خلکو کې معروف وي چې نه په پراخې، لکه زموږ په افغانستان کې اوس دا بالکل ناجایز دی. او که چیرې راولاړ که سي نه معروف کې نه مشروط کې او راولاړ سي دغسې د معروف نه مشروط دلته دغه صورت نشته. په خارج کې د شپې داسې چې نه معروف نه مشروط وي، بیا هم چې وایي اجازه ورته وکړي طریقه په ګرور کې، بیا اجازه ورته چې نه په درواغ نه د جایز پر مطابقي، ځکه دا اجازه په سود کې د اجازه په ناروا کې ده، د ناروا کې اجازه مؤثره نه ده، نو دا خو ناجایز شو. او یو هلته موږ درته ویلي وو چې باره د بیوفا په نامه دی، د بیوفا په نامه هم هغه دغسې سخت حرام و ناروا خو نه دی، خو که چیرې ضرورت شدیده پیدا شي هغه سړی مجبور شي. اوس مثال په توګه یو سړی دی سخت مجبور دی، هغه راولاړ شي روپو ته ضرورت دی، 15,00,000 افغانۍ ته ضرورت دی، ډېر ضرورت دی، خو بل سړی بیا روپۍ نه ورکوي، دغه دا روپۍ به ورته نه ورکوي، نو دی مجبور شي باره مځکه ورکړي په بیوفا. نو بیا د ضرورت په خاطر باندې دغه سړي ته خو جایزه ده، خو بل سړي ته دا نه ده څه، دا ښه کار نه دی، هغه سړي ته اولا کار نه دی، هغه ته بهتره کار نه دی چې هغه راولاړ چې دلته دغه د ده مځکه یا د ده دکان یا د ده سرای په چا واخلي په بیوفا، بلکې دغسې روپۍ ورکړي چې د خدای ورکړلې دربېږي. او که بیا هم وکړه بیا هم د ګروي په رقم نه دی، نو بیا بالکل هغه مال چې دا کدر دی د ضرورت په خاطر، دوم د عرف په خاطر، زموږ علماو د جواز یو صورت ورته ویلی دی، خو بیا هم اولا نه دی، بهتر نه دی. متقي سړی باید دا مجبور سړی خو خپل ځکه په ګرور کې، یا بل سړی بیا چې متقي فرهزګار باید نه وکړي، خو بیا هم که وکړله هغه د ناجایز و د ناروا و د حرام نه ورته ویل کېږي. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه.